سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وي راته. زه نن بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د خوښۍ وړ وګرځي. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته په بایننس صرافي کې نوی فری مایننګ یا نوی فری ایرډراپ چې نوی ټوکن دی او لانچ کېږي، تاسو ته په وړیا ډول د دغه ټوکن واخیستل او بیرته د دې خرڅول او له هغې څخه ډالري ګټه ترلاسه کول درښیم. نو دا ویډیو را سره تر اخره په غور سره وګورئ. ښه نو دوستانو، تاسو به لومړی خپل بایننس راواسکئ او دلته ګورئ ریس په نوم نوی ټوکن په بایننس کې لانچ کیږي چې موږ کولی شو دغه ټوکن د 15 ورځې او 20 ساعتو لپاره وړیا فری مایننګ کو همدغلته او وړیا ترلاسه کو. نو راځو په همدې برخه باندې کلیک کوو دوستانو. ریس ټوکن په دې چې مو کلیک کړلو دوستانو، دلته به ډسکور برخه باندې بیرته کلیک واخلو. سمه ده، ډسکور برخه کلیک اخلو. دا ډول یو صفحه موږ ته واځيږي. دلته په همدغه برخه باندې کلیک اخلو. سمه ده، ما کلیک واخیسته، په تمه کیږو. نو دا د دوستانو د ریس ټوکن فری مایننګ برخه ده یا فارمینګ برخه ده چې دلته د 6 ورځو لپاره د ایرډراپ لګېدلی او 6 ورځې به موږ ته فری ټوکن راکوي چې فعلا 15 ورځې او 6 ساعته پاتې چې 13 شپه دا شروع شو او ما هم په دې کې برخه واخیسته. نو راځم دې کې تاسو ته ښیم چې څنګه برخه اخیستلی شئ. دوستانو دلته تاسو د بی ان بی او اف ډي یو اس ډي ټي په سټیک ایښودلو سره دغه ټوکن په مایننګ کې برخه اخیستی شئ. یعنې تاسو به خپل بی ان بی یا اف ډي یو اس ډي ټي ټوکن دلته په سټیک باندې ږدئ او د سټیک په بدل کې دلته تاسو ته د ایرډراپ فری لګیږي او تاسو ته ټوکن درکوي. څنګه چې تاسو ګورئ ما خپله یو نوي اف ډي یو اس ډي ټي دلته په سټیک لګولې او له دې څخه زه ګټه اخلم او دلته ماته هر ساعت فری ټوکن راکوي چې زه یې کلیم کوم. دلته به تاسو څنګه د په سټیک لګوئ دوستانو؟ لومړی که تاسو بی ان بي لرئ، غواړئ بی ان بي په سټیک کوئ، را به شئ دلته به څنګ کې ورسره د سټیک اپشن کلیک کوئ او دلته به چې څومره بی ان بي غواړئ سټیک کوئ ولیکئ. مثلا ما سره دومره اندازه ده، زه دلته ماکس وهم، دومره اندازه ما بی ان بي غواړم په سټیک کوم. سټیک اپشن به ووهئ، ستاسو بی ان بي په سټیک لګیږي. نو فعلا دا اماونټ کم ده، دا په سټیک نه لګیږي. نو دا له دې اوس راځم که چا سره اف ډي یو اس ډي ټي غواړي په سټیک ولګوي، دلته به سټیک اپشن ووهئ. سټیک چې ووهلو دلته به اندازه لیکي څومره مثلا تاسو سټیک کوئ. مثال په ډول زه لیکم چې ماکس یا ټول یا یو اف ډي یو اس ډي ټي څومره تاسو غواړئ په سټیک کوئ. سټیک اپشن به ووهئ، ستاسو سټیک دغه ده ترسره کیږي. نو دوستانو اندازه مهمه نه ده، تاسو کولی شئ هر اندازه $1 $2 هم دلته سټیک کړئ او بل دا چې دا پیسې ستاسو په خپل اختیار کې دي. که بیرته وغواړئ له سټیکه هم همدغه ثانیه ویستلی شئ. مثال په ډول دلته ګورئ ریډم اپشن. ریډم اپشن چې تاسو ووهئ دلته مثلا تاسو ته څومره پیسې له سټیک اخلئ، مثلا $1 $10 ټولې پیسې څومره چې مو زړه وي بیرته له دې ځای څخه په سټیک ویستلی شئ. سټیک ویستلو لپاره به دلته اندازه لیکئ. مثلا زه لیکم 0.01 سنټ، ځکه زه نه غواړم له سټیکه وښکم. نو بیا به دلته راشئ دا د ریډیم اپشن به ووهئ، دغه دې ستاسو پیسې بیرته له سټیکه وځي او ستاسو سپاټ والټ کې اویلیبل کېږي. نو دا له دې نه اوس راځم دې ته ملګرو چې بی ان بي په سټیک کې ډېره ګټه راکوي که اف ډي یو اس ډي ټي. دوستانو که تاسو چېرته بی ان بي په سټیک کې تاسو ته بیخي ډېره ګټه درکوي، ځکه د بی ان بي د سټیک لپاره د 15% ټوکن دلته ورکوي او د اف ډي یو اس ډي ټي یو اس ډي د سټیک لپاره دلته یوازې 15% ګټه ورکول کېږي. نو بیا که تاسو بی ان بي لرئ بهتره د بی ان بي سټیک کوئ، او که بی ان بي نه لرئ بیا اف ډي یو اس ډي ټي سټیک کوئ. یوازې د بی ان بي دغه خطر شتون لري، کیدای شي مثلا تاسو بی ان بي واخلئ او په سټیک ولګوئ او بعد له دې 6 ورځو د بی ان بي قیمت ټیټ سي، نو تاسو دغه تاوان وکوئ. نو په دې وجه که تاسو اف ډي یو اس ډي ټي سټیک کوئ ګټه یې کمه ده خو هېڅ تاوان نه لري، ځکه دا سټیبل کوین ده، نو قیمت یې نه ټیټېږي یو اس ډي ټي غوندې. که څوک اوس اف ډي یو اس ډي ټي یا بی ان بي نه لري ورسره یو اس ډي ټي ده، نو هغوی کولی شي له دې برخې څخه یو اس ډي ټي خپله اف ډي یو اس ډي ټي یا بی ان بي ته چینج کړي. دلته راشئ کنورټ برخه کلیک کړئ. کنورټ چې مو کلیک کړلو دوستانو، دلته پورته که تاسو سره هر ټوکن وي هغه به ورته انتخاب کړئ. که یو اس ډي ټي، بی ان بي، اف ډي یو اس ډي ټي اخلئ یا بی ان بي اخلئ، نو هر ټوکن څه لرئ دلته به انتخاب کړئ. چې انتخاب مو کړه دلته به ورته لاندې که بی ان بي غواړئ یا اف ډي یو اس ډي ټي سرچ بیا کړئ. مثلا اف ډي یو اس ډي زه غواړم، نو دلته به اندازه لیکئ چې څومره تاسو غواړئ تبدیل کړئ. مثلا زه وایم چې $1 غواړم بدل کړم. لاندې به په اپشن کلیک کړئ، دلته ګورئ ستاسو لپاره کنورټ کیږي. نو همدا چې ووهئ ستاسو موجوده ټوکن اف ډي یو اس ډي ټي ته بدلېږي او بی ان بي هم په همدې شکل. نو بیا راشئ سټیک یې کوئ او همدا شان تاسو چې کله په دې 6 ورځو کې کوم ټوکن تاسو ته درکوي تاسو به راځئ دا به کلیم کوئ. کلیم به له کوم ځای نه کوئ دغلته ګورئ هر ساعت کې تاسو ته خپله کلیم اپشن واځيږي. دا ګورئ ما اوس څو ساعته مخکې کلیم کړه، دا کلیم به ووهئ، ما اوس دومره ټوکن کلیم کړه. څنګه چې تاسو کلیم ووهئ ستاسو ټوکن دوستانو سپاټ والټ ته انتقالېږي. که زه راسم سپاټ ته، نو دلته دا ټوکن د سرچ په برخه کلیک کړم، دلته ګورئ زه ټوکن سرچ کوم ریس. دا ګورئ دومره ریس ټوکن ما هلته کلیم کړو او ډایرکټ سپاټ والټ ته راغله. 6 ورځې وروسته دا لانچ کېږي، بیا تاسو کولی شئ خرڅ یې کړئ په همدې ځای کې. نو دغه زموږ ویډیو د ایرډراپ بالکل فری د ګټه ترې واخلئ او ستاسو پیسې هم بیرته اخر کې تاسو ته واځيږي. څنګه چې مې ویډیو کې وښوده په همغه دقیقه هم تاسو بیرته له سټیکه ویستی شئ. نو کوم ضرر هېڅ کوم تاوان دا نه لري.